یار څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي ټول نړومبی خو د در ادم خیل دغه ټول ناستو اورېدونکو کتونکو تاسو داسې په مهذبه طریقه ناست یئ ستاسو ډومبی د ټول نه ډېره مننه چې داسې په شوق باندې اورئ شعر هغه د دغه بغزاده دانش صاحب کیسه کوله وی څه ملګري راله ثوابۍ نه راغلي وي ما ته یې ویل چې شعرونه راته ووایه نو بغزاده دانش خو مسلسل شعر وایي که نه یو بل پسې لګاتار هغه ورته داسې غوږ ایښی و خو اخره کې ورته هغه چې شعرونه ختم کړل نو مېلمانه ورته وایي دانش صاحب وایي خفه نه شي ستا شعرونه ډېر خو موږ ته پکې د وا وازی نه و معلومه نو نیاز محمد لالا ته د هغوی ټولې درنې کورنۍ ته د حضرت عمر په دغه واده باندې ډیره مبارکي زما طرف نه او زما د دغه ناستو ملګرو د طرف نه ډیر د خوشحالۍ مقام دی دلته خو پکار وای چې موږ ښه روماني شعرونه ویلو خو چونکې نن سبا د پښتنو حالات دغسې دي نو کوم شاعر دومره جرأت نه دی کړی چې هغه د رومان ولیکي بس دا د جنګ جګړو د وینو د جوبلو دا شعرونه دي ټول لیکلي دي نو بس تاسو یې په ډېر څه باندې قبول کوئ عجز هم راغلی دی ډېره مننه کوم زه یې مننه کوم هغه ځکه چې لنډو ورځو کې د دوی اپریشن هم شوی ده ما ته ووایي چې زه نشم تللی بیمار یم مور مې نه پرېږدي بیا ما ده ته وایي ما مور ته دې ووایه چې دروازې ته شه بیا ما هغې سره خبره وکړه نو دی مې ځان سره روان کړی دلته مې راوستی دی دا صرف ستاسو په فرمایش باندې اوتر چې کوم دی نو اوتر خو تاسو ته ښه پته ده مطلب کسب باندې هېڅ څه شرم نه دی پکار د ګډو بیزو کار کوي نو دی مې هم ټوله ورځ مې پې قضا کړې وم چې ګډې بیزې دي بل چاته په حواله که خو مشاعرې له به ځو خامخا چې شفیق بی او زعفران دي فرمایش کړی چې دا به خامخا راولئ نو دغه په دې معذوره وجود باندې ما د کاټلنګ نه د میاخان سنګاونه دی راوستی دی هغه هم صرف ستاسو دپاره او لیوال خو موږ سره دلته پېښور کې پاتې کېږي نو بلکل او لیوال مور مشاعرو له نه پرېږدي هېڅ چا سره نه ځي خو خدای دې ښه وکړي چې زه ورته ووایم نو موږ ته یې چېرته انکار نه دی کړی او بس دا ستاسو د مینې برکت دی نو زه به شعرونه درته ووایم چې هر څه کولی شم بیا به درته دغه شعرونه ووایم چې هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي او دغه شعرونه وایم راته چې د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده او لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې اوس خو ساړه نشته خیر د ګرمي ده خو وایي د دې ساړه علاج ستا غېږه د یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي دا امیر صاحب بیا د دې روماني شعرو فرمایش کوي وایي د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه د یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي بیا وایي چې ای تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې او مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل که رالې ما به نه پېژنې او راته د صبر یو آیات وښیه مرشده یا خپل کرامات وښیه لکه یعقوب ورپسې ړوند نه شمه څه طریقه د ملاقات وښیه او دغه شعرونه دې تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې زعفران ته دې دغه شعرونه ډالۍ وي چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خو مري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پل صراط به موهي سړی او بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي
ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تدي سړی تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راځي سړی شفیق ته به دغه یو څه شعرونه ډالۍ کومه چې د خدای موکر خو زه ورته غمګین یو څه شعرونه ووایم چې دا زما د ژوند هغه ډومبني شعرونه دي په کوم باندې چې بیا زه خلکو وپېژندم او په دې باندې ما دلته د صوبې په سطح باندې واډ هم اخیستی نو دغه شعرونه به زه شفیق ته ډالۍ کومه چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغۍ هم په ازغۍ وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې که دې ته هم واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بښنه نه وه او دا خوی دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې او برابر د یم په غم باندې شریک وران کندر باندې ولاړې دروازې او هغه څه چې غم یې هم دی مرور داسې زه یم لکه شاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن هوا سره چې لاړې دروازې او زه د کور یم پر دې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې او د دې ملک ګلدست د حجرې د طرف نه دی پیر تمامت صاحب ته دغه یو څه شعرونه ما په تادی کې ولیکل دی ما ته د مخکې نه نو ویلي خو ما دغه لږ ټایم کې بیا په مزغو باندې مې ډېر بوج راوسته ومې لیکل مات ګوډ دی خو په ډېر څه دی هغوی ته قبول کي ځان ته چې جنگ کې د امن خوږ اذان یې پیره جنگ کې د امن خوږ اذان یې پیره او ته د خوږ زړونو درمان یې پیره جنگ کې د امن خوږ اذان یې پیره او ته د خوږ زړونو درمان یې پیره او ته د هر یو سړي ځان یې پیره او ته د هر یو سړي ځان یې پیره او ته د ټول کلي ارمان یې پیره او ته د هر نوي سپرلي شروعات او ته د هر نوي سپرلي شروعات ته اختتام د هر خزان یې پیره او د کلي خلک درپسې درځي او ته سالار د دې کاروان یې پیره او د کلي خلک درپسې درځي او ته سالار د دې کاروان یې پیره دوی ستا په پل باندې قدم کېږدي ته چې په کم طرف روان یې پیره